دا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بالکل نرائی رضی چیوی دا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اننگو سرخی دا شندو مبارک و نازک و حالے دا غاخون و پڑکارے اے داسی خون او دبی مبارک دا مری مبارک جی کما وغڑانگا مبارکا اوگی مبارکی مٹی مبارکی سنگلی مبارکی مڑوندن مبارک گتی مبارکی دوی تلی سینہ مبارکا شادولی مبارک دنام نبرا دا ٹول وجود مدینی منورے دا جانان سر ملاوے دلو عجیب بابا فرمائستا پا جمال کہ ہو اللہ قاری جمال دا مولا ستا پا جمال ستا پا جمال کہ خو اللہ قاری جمال دا مولا زد جمال دا مولا سوگرن تعبیر یا نبی دا لاس مبارک دا بچی چاکتل دا مدینی دا جانان دا لاسر من بے پر ماتی دلا دا چا بچی دا حضور دیدن تا شوق شد دا عقائد و جہان خود دنیا نا پردکڑا بدا امام حسن ملاقات بعد انامن الانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل نام مبارک ملآن دی ددیدہ پتنان مبارک ددی زنگنان مبارک ددی پڑھنی مبارکی ددی پڑھگئی مبارکی دخلو گت مبارکی او پلار بانی نبی رفتار او دا قدم ناز و ادا دا مکمل دا حضور علیہ السلام دا قدم نصر ملاوے دلا سڑے گوڑے پراتلوں پہ جن لیشی خچے سنگ سڑے سفر کئی ویلہ قداتنا دا آگن لی جیسے وہی کرنا دا اچھے امام حسین براوان خلقو دا رسول اللہ مبارک روان دادا دو کون سردار روان دے سرواری کونین دا مدینی منوری جانان مانی ڈیرگرانو یو رضی رسول اللہ مبارک پاڑ مسیحی یو دیوی ہوگی مبارکی دا پاس کی نبلے دے بلے دا بلے ہوگی مبارکی دا پاس کی نبلے دے او آئیچی دا کم عظیم پیغمبر قدمونا پا حسل کی گری دی او بیاد آگر دا اوگو مبارک دا پاس سوز ناستا کئی آئے خیر دے یوی ہوگی مبارکی دا پاس امام حسن او دبل ہوگی مبارکی دا پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستی ذکر لکلویم چی دیگو دا حضور دا دی ظلف و نصمر خوشبو آخستی تاسوسم مدینی منوری تلار شی ستاد آرور دا کسنم دا قسم چی ما دا مدینی مباغ دو جڑن ما دا تخیارو چی دا مدینی نم مباغ سپا جڑاش مدینی اوڑی خکولے وطن دے و خدای یکینو کی تاسو چی دشت و توزی کنا نو تاسی خواگ زیون دی ولی دلتا رسول اللہ مبارک خپل ساگانی اخستی جو پریخی اللہ کم دے گی چاقائی ہاں لس کالا صاف استے دو پریخی دا اگر ماحول بسوں رکھستی بھی اب کل چاقائی دو جہان خپل ظلف مبارک و لوانگ ور کرے وقائی دو جہان دا خپل ظلف مبارک پوگو زندو ولی بھی آگر ظلف بسوں رکھوئی کو پریخی
حضرت سواد کرتے لو من مولانا سے تقریر کو چھے مولانا سے تقریر کو گئی سڑے مدینہ منورہ کی پہ وڈیرہ کی چا سرناس کو او دی خپل ملگری تے ہوئل چھے ملگریا چھے ولی وینن درے مشپد مال خوب نرازی درے مشپد مال خوب نرازی دینا قرار ہے ایمان خپل ملگری ته وویل چې څه خو دې کړي نه دي ایمان چې هېڅ مې نه دي کړي وایي راته چې خیر دی څه خو سوچ وکړه که نه وایي او یو کار مې کړی دی د احد میدان ته تللی وم او د احد د لمنې نه مې واړه واړه کاڼي راغونډ کړي دي ما وایي دا به ځان سره کلي ته وړم که خیري بیګ کې به ځان سره وړم وشوې او دا چې زه کله وفات کېږم نو زه به وصیت وکړم چې دا ما سره اصلاحات کې وغورځوئ یو څو کاڼي مې راوړي دي ما ته ملګري دا کار مه کوه تا د حضور نه نه دي اورېدلی چې احد جبل یحبنا ونحبه تا چې دا کوم کاڼي د احد د غر نه راجدا کړي دا به احد پسې ډېر خفه دا واپس یو ځل ته احد په غره په لمن کې پرېږدي ما هغه کاڼي اوړل او واپس مې د غره په لمن کې کېښودل ماښام چې راغلم خوب راته راغی الله وایي دا داسې وطن دی و د دې وطن هر کاڼی وړوکی ژوندی دی دې کاڼو وړوکو د حضور سره خبرې کړي دي د محمد رسول الله سره یې د مینې اظهار کړی دی جنتیان چی جنت تلار شی دے جنت بدغے خیستہ ماحول کے بنا موت ایورسٹ دی نمہ کیٹو پہاڑ دی نمہ دا ملکن داشتشت غرونا چی پنخترو بانے خیستے دی دایو نبی جنتیان چی پہ جنت ننوزی دی پہ نظر بصرف جبل خود پہ نظر رازی اللہ خود غر پہ جنت تی اللہ بداغن غر والی جنت تی اور آزی گلنو وورئی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ دوار نصیبوں کی نولی دی وی فرمائی یا اللہ زدی دوار سرمینکو ماں زد حسین سرمینکم یا اللہ تنور سرمینوں کا اور سوچی دماد حسین سرمینکی یا اللہ دماد امت سرمینوں کا مہمان العالمکا سید مرسلہ شفیع آسیہ تاجدار حرم وقار حرم سرور مدینہ سرور سینہ باعث تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار تتبعاب مدغن خار فقراج والدحان للأسار والانزل في تابتا محمد رسول اللہ مسرد محبل محبوب نے لگے کھا تاکل خلی خاد و عباد اللہ رہا اللہ اتفاق اتحاد نصیب کا زمین جگڑانے میں مانا راگنی خودے دی دینو دنیا دوارا خیس تکی جگڑانا راگنی جی خبر شکر مادہ ایمان دے چیدی پدا تورش پکا خیری داگا دینا دیتے راگا انشاءاللہ دا قدومون بدا جنت پلا رسی کریں
تاسو به خدای په خیر خالی جوړې نه پریږدي موږ ټول د الله او د الله په محبت را جمع شوي یو. سبحان الله. زما خو ایمان مضبوط دی چې تش به نه ځې کښې څومره د خدای ډېر احسان دی په تاسو باندې، څومره لوی کرم نوازي ده. سرور کونین د مدینې منورې جانان خټک اوس دغه دوسته نوخاره راغی بیا له بدیزار شم چې د خپله کار روزګار شم. محمد رسول الله کم ځای نه راغی نوخان نه رالو چې ما ورسره لینډ سپرګیم که نیم که نوختي راته په ټلیفون ویلي ماشاءالله په خبره پوهېږئ. سرور کونین د مدینې منورې جانان جمعات کی تشریف فرما دے. حسنین کریمین راغ اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا سیدی زچیا بار خلق په سورلو ګرځي او مونږ غریبي د مونږ سورلي نشته مونږ را سورلي نشته نو چاته سورلي باندې به چې مونږ باندې دغه سورلي وکړو. حضور فرمایل بچې زه به د سورلي ګیله ماته کوم او به ژاړي چې تاریخ وګوري او به ژاړي په خدای چې وژاړي او به ژاړي. ستا بچې چې ګاډی غواړي ټوټې به اخلي چې ټوټې غواړي د هغې نه ګران ګاډی اخلي. زما حضور ته نسو ملګرو روخه نشته. تاجدار حرم وفرمایل بچې سورلۍ سره مو کار دی زه به د سورلۍ مینه ماته کړم. قید جهان په خپله په خړ پوسو شو. الله اکبر محمد رسول الله په خړ پوسو شو. دا هغه وختونه به زما چر تېر شي دغه حالات به زما چر تېر شي چې مسجد نبوي ته وګوره او د مکان ملت ته وګوره او د نبیانو امام ته وګوره او قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضی. زم دې چې ستا رب په تا نه دومره فکر کړي چې ته به پرې رضا کېږې. د نبیانو امام د تمام کائنات سردار جناب محمد رسول الله په خړ پوسو شو او دواړه بچي ځان ته د اوبو د پاسه کېنول او په مسجد نبوي کې د مدینې په حرم کې تاجدار حرم ګرځېدو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے اللہ اللہ دروازہ کیوں اترے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خدا سے سورلی نہ دلی مدا سے سورلی نہ دلی حضور مبارک کو فرمائے دا سے سوارو بدی دیلی اللہ تا دا سے مرکب نہ دلی دلی تا خطاب بدا سے راکبان نہیں دلی زما بچی دی عمر فاروق دا زما اولاد دے تر دې پورې چې حقایق جهان په سجده کې سر مبارکي کو امام حسن راغی د وګو د پاسه کې ناست صحابه کرام په مازه ولاړ د مضبوطن مونږ دې اوس رسول الله مبارک سر د سجدې نه راپورته کې اوس پر راپورته کې اوس پر راپورته کې وختونه پکې تیر شول صحابه سره راپورته کې رسول الله مبارک د مکه دنیا نے سفر نہیں کړي سجده کې تن روح پرواز نہیں کړي صحابہ کرام فرمائے سو صحابہ کی سر راپورته کو چومګه ته امام حسن یا امام حسین داتا ہے تو جہان دا وګو د پاسه سبحان الله رسول الله مبارک ترغه پر سر د سجدې نه راپورته کو تر سوچ امام حسین خپل نور شي سوار کونه محمد رسول مسجد نبوی کی تشریف فرما دے
یو صحابی راگے دلنو خکار پسی ودلے دے دخکار واپس راگے زنگل نے جیزا سر ورکوٹے گنتے بچے دے اسے را روان کرے دے ورکوٹے بچے دے ورکوٹے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما گر چاپتے رہا اسے دے جالے گر تالا شکو خما جالے بیانو موندا اور یہ معشوم بچی دے اسے گر اتر منڈی والے میں سے اس سے مات نکی ماوی عاشق دو کون سردار سر پسلو کا مانوس دے دے یا رسول اللہ ددی سرسو کما دیتے کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی منوری دا جانا پخوا کی ناس دو نما شمان کو قل مزاج بھی وی بابا بزداد اسے بچے دی مالا رہا وی بچے تبا پر سکے وی گایا خوڑا گایا بولا روڑا موقع پی خوڑا را پیدا کون بولا کنو تینی دو بھی خوبو سرکوم آئے آئے زبشی کور دیو صحابی دار دو سی بچے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور دیوڑو کور دی جلال امام حسین ناستے حسن سے دا بچے کم دیو دارو سی بچے سمرا خیستے دے مزیدار دا کم دیو بھی خبر خونی دا خو مال بابا راکو بھی ہو دے گا زم مردم چی مالم دا سی بچے راکی دغه د شراغی جی رسول الله مبارک کوئی شو چې مسله خو جوړه شو امام حسین څنګه رالی ای بابا ورته نه ارشیو ما امام حسن له دوسې بچي ورکاو زما څنګه وی بچي ما څه ساتلی خو نه دي خدای او صحابي څنګه نه راوړو ما راکو چې څو وسره امام حسن وی کور ته بوزم امام له دوسې بچي راکې تی بچی تالا کم دینا راولا وی مالا با بچی راکی آئے آئے سرواری کرنے دا مدین منوری جانان بچی لدلا سور کئی ناگہان چینا در شلو دا مسجد نبوی پدلواغ کی اوسئ والارا دا بچے اور سر والار دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولو ہے صلی اللہ علیہ وسلم زو بچی پسی راوت لے ہما بچے میں رکنو پریشانو تردیر عالم ماویرہ شدہ درخواست حضور علیہ السلام علیہ وسلم پکار سبحان اللہ سبحان اللہ جب صحیح وہ پیغمبر پی جندنو کنے پی جندن پی جندوی جی تاسو خلی پاتے شوائے پی جندوی پی جندوی خدای یقینو کی پی جندے بے شک کنے پی جندے نو لٹ نبے نخلاصولا بالکل یہودی دا لٹ نبائے نخلاصولا یہودی لٹ کی نیولی ہوئے اس صحیح واقعی دو جعلی آوازو کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع وارو بشیدی کتاسو پکی گئی نا انو زبا کے بچول لار شم تاجدار حرم و تو فرمال بیا براش یا رسول اللہ بالکل برازم عقائد و جان پخپل لگے ناستو دو سیخ پہ پرانستے پکا چیتا سکر سبحان اللہ بے حضور فرمال سیسی موارے ویداد دنگل زناور دیتا گورے بیان رہ دی وی زمان دنگل او دا بادی سرکانی استعمال پیچنی زمانوں میں خستے دے پرید چیزی زناستم کرانا کا تاوان در کو آئے آئے اسے چپران استا اسے وہ دنگل جی منڈے منڈے لاڑا دا سرور کولین دا مبارک سرگنا یا سیٹ تشوا رسول اللہ مبارک انتظار 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 انتظار
انتظار سخت چیز دے کرنا آسان دے نن انضمام سے باندې ډیره سخت تیره شو ماشاءالله ما واخه ټک ته وې په دې مې پوه کړ چې سو کلو مونږ ډاګي سود په صبر لار ده دې ماته مولي سي نیمه غنټه وې مې خو ما ته 2 منټه په ټلیفون کې چې کوم دی انتظار سخت دا پلشتا ځان درنو مګورې زم دا سوچ چې لکه دا ما خو څوک انتظار کوي ښا دا ګورې ځان درنو ما دا چې دا خلکو چې مسبخین راغلي په خوده چې دې ما نه پټ شوی او دغه ما نه پټ شوی چې مو د ماسوتان یاد کړی دا خو مسبخ غرمې راغلی داسې شوي دي الله دې مو تاسو نگان کړي امین مې ووایه ستړي خو نه نیمه گھنٹه محفل پاتی دے کا خیری نیمه گھنٹه فیکس نیمه گھنٹه پاتی پا 2 گھنٹوں میرا تو دروب کا خیری انشاءاللہ بارک اللہ لگ ساتھی تیرے دو رسول اللہ مبارک کم پوری اگر طرف تو اسے تیرے دو یہودی مکوری اوسئ بوس رازی اس براشی لگ ساتھی تیرے دو داغ طرف نخرد داغ طرف نبی ادولی خطی اللہ ہائے ہائے چھ دستور کو رب کی دو اوسئ راگت حضور مخیطہ ہو دائی دا یا رسول اللہ تاسو پلیشی باس ما خپل بچی ماړه کړ زه اور هغه کم دی چې هغه خپلې تړلې شوي خپې او په عقاید جان پرانست مغه دی په خپله ودرېده اللہ یهودي آواز ورکړ اے د الله پیغمبره د ځنګل ځناور دې پیژنې او زه دې نه پیژنم اللہ ما ته کلمه ووایه زه ایمان راوړم ما ته کلمه ووایه زه ایمان راوړم او یا رسول الله دا ځناور به زما په خبرو نه پوهېږي او تاسو پرې پوهېږئ یو صحیح ته ووایه چې د حضور د خاطره دې زه خپلو بچو سره دې میلاو شي عقاید و جهان د سړي د لاس چا پیاره کړی دی او صحیح راله او د سر ورې کلونې نه ګیر چا پیر تاویږي او چې کله د عقاید و جهان اجازه ته څه چغې کړې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لاړه روانه شوه چې دی داسې روانه شوه یهودي داسې روان مسلمان داسې روان شه ښخ شه چې جبریل علیه السلام راغی آواز محبت رانا راغی د مدینه منورې جانان ته عرض کړي محبوبا محبوبا ماشاءاللہ اللہ تعالی فرمائی محبوبا څنګه چې د دې اوسئ د ډاډۍ پرانستې ها او دا دې آزاده کا دا مې در سره وعده ده زه به ستا د امت د خپلو د جهنم بیړۍ وباسم سبحان اللہ ذرا ډېر رحیم او کریم دی محبوبا څنګه چې دې دا اوسئ د خپلو بچو سره میلاو کا دا در سره زما وعده ده په ورځ د قیامت به د خپل امت سره میلاوم خبره لاړه ختمه شوه رحیم و کریم دی رحمت للعالمین دی مولا کریم جل جلالہ رحیم و کریم دی محبوبی رحمت للعالمین دی په یو معجزه اوسئ آزاد شوه بچو سره میلاو شوه سړي ایمان هم راوړو امت له زیر هم راغی د مدینې منورې جانان ته اوسئ په دروازه کې ولاړه ده محبوبا زه په دې دروازه کې ودرېدلم ما خبرې واورېدلې معلومیږي دا زما ډوډۍ بچی چې تاسو کره دی ما مې مسلنامه اخیستی شي زما بچی لکه چې ستاسو دربار ته راغلی دی او صحیح خبر کېږم ودرېږه څوک ورپسې لېږم
راوی یا رسول اللہ یا بچے دل صحابی روستے دابل بچے دل زبح بلدر کوما حضور مبارک و توفر میں دا بچے دے مرکوٹے دے غبل مرکوٹے دے دا خود پای دا خوراک بچی دی دا یہ بخصم رخوا کوئی چستان جدا شی دا صدا کنا دا دا یہ بخصم رخوا کوئی چستان جدا شی اور تشلاش ما خان پل جانا کی سب جستا غلان دا پای ڈکشی اور تریخ پلی غیب دو گو رفتا غیگ خالی تب سمرا خفے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما بچی خبر کی گی نما بچی مولے خبر کی گی جد نبیان نے معاف کر دی نما بچی مولے خبر کی گی یا رسول اللہ زد دوارو بچو جدائی برداشت قبول شما خدا امام حسین چڑھان برداشت کیجئے سبحان اللہ نمنا صاحب مخدل دار آگیا پہجران زبل زڑم بہار آگے یا پریخنام چمتی در نظر بیا مشکل کمی دغ قرار آگئی زبخوری 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 کہ چا محبوب دلک سبحان اللہ زبخوری 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 یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو مختصر زبخور دلہت ذات نگزار گر کمی نصب اشنا پا مزار آگے نظر وخی مل مسجاب ورلورکما کدیار دور کلر بار آگے شازیر لرا کچیار آگے زحسین پسر مان نہیں ساری گمان کمی مخلد منی بازار آگے زحسینہ پسر مان نہیں ساری گمان کمی مخلد منی بازار آگے مقام عظمہ کی جلال خود